الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمند ورونو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې د جنابت په حالت کې د خوړلو، چښلو او ګرځېدلو څه حکم دی، او دا شان چې څوک د جنابت په حالت کې کله کله یو داسې وخت راسي چې څوک پوښتنه ځینې وکړي او یا سلام ورته واچي، نو د هغه ځواب ورکول څنګه دي؟ محترمه، د جنابت په حالت کې خوراک او څښاک کول او دا شان ګرځېدل، سلام اچول او یا بل چاته د سلام جواب ورکول دا ټوله جایز دی، کولای شي. البته د خوراک او څښاک په وخت کې به خوله او لاسونه د سنت طریقې سره 3 ځلې پاک کړي، پرې به مینځي، نو بیا ورته صحیح دی. او که څوک خوله پاک نه کړي، لاسونه پاک نه کړي، نو هغه ته بیا په جنابت کې خوراک کول مکروه دي. دور مختار جلد اول صفحه 190، دا شان منیت المصلی صفحه 90، دغه رنګه هندیه جلد اول صفحه 14. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لطفاً د معارف الاسلام د یوټیوب چینل په دې ډول سبسکرایب کړئ.